وانډه مدد کلی د ډیره اسماعیل خان په شمال طرف کې پاک چینا لینک راداري روډ لکی مروت سره نږدې موجود ده. د کلي سرحدونه په شمال سایډ ورسره وانډه جاني او پنیاله، مرختیځ طرف ته پیر اصحاب پهاړپور، لمر لویدیځ طرف ته وانډه نورک، وانډه عمر، یارک او په جنوب سایډ ورسره غیر آبادې د صحرا ځمکې پرتې دي. وانډه مدد د آبادېدلو تقریبا لس کم 200 کاله کیږي. د کلي آبادي 50,000 او په 400 کورونو مشتمله د کلي رقبه 500 کناله مربع ده. کال 1812 کې د دې علاقې سره نورې تړلې علاقې وانډه جاني، وانډه کریم خان، وانډه داو، وانډه جمال، وانډه شیر خان، وانډه عمر خان او وانډه نورک. د دې ټولو علاقو په ځای به پخوا یو لوی جنګل آباد و چې په دې کې به د لیوانو او نورو مختلفو حیواناتو خپله ستوګنه جوړه کړې وه، ځکه به پخوا دا علاقه د لیوانو طالب په نام بللی شوه. د وانډه مدد وجه تسمیه او شجره. مدد د مدد نه ماخوذ شوی نام ده، خو د مروتو غلطې لهجې او د مورنۍ ژبې لاپروا استعمال په وجې باندې ورته مدد ویلی شي. وانډه مدد ته په انګلیش کې وانډه هیلپ او په پښتو ژبه کې ورته د مرستې کلی ویلی شي. په لومړي ځل د دې علاقې ته د مستخیل قوم فرزند شجاع الدین میر محمد خان کال 1832 کې وانډه شبازي نه دیزي ته هجرت کړی و او دلته آباد شوی و. په دویم ځل وانډه شبازي نه مدد خان کال 1831 کې دیزي ته تشریف راوړی و او دلته مست شوی و. مدد خان خپل اولاد نه و، خو د هغه ورور دوه زمن غیرت خان او موسم خان و. مدد خان د دې دوو وریرونو نه د مدد خان کډه قبیله جوړه شوې ده چې نن هم په دې علاقې کې 100% آبادي لري. مدد خان یو ښاغلی او هوښیار انسان و. هغه د دې سیمې آبادولو او د دې علاقې ته یو د کلي شکل ورکولو لپاره برصغیر خلکو سره پیژندګلنه جوړه کړې وه. وروستو مدد خان په وینا کانګرسیانو د دې سیمې نام وانډه مدد ایښی و. د وانډه مدد هغه ناموړي مشران چې وانډه مدد آبادولو لپاره یې شپه او ورځ یوه کړې وه او ښه کردارونه یې ادا کړي دي. اروخاد حاجي بشیر مولي، اروخاد حاجي ممریز، اروخاد حاجي عبدالرشید ټیکیدار، حاجي فضل الرحمن، عبدالرؤف او حافظ حبیب الرحمن استاد د وانډه مدد لپاره لوی لوی کوششونه خپل کړي دي. د یو جدید دور مطابق وانډه مدد کې د موبایل نټورک 4G سهولت او د کلي اکثر لارې د کاڼو او د سیمټو نه پخې جوړې شوي دي. د اسلام و احکامو پابند کلی وانډه مدد کې د زنانو پردې دپاره هر سړي د خپل کور نه هر طرف ته د خیشتو چاردیواري جوړه کړې ده. په دې کلي کې د ښځینو د کوره بلا عذر وتل او بغیر د پردې یو خوا بل خوا عام ګرځېدل نه دي، بلکې هره پیغله د هر کور د عزت تاج ګڼلی شي او د قرآن او حدیث سیوري لاندې د ښځې د پردې او عزت خیال لرلی شي. په حیات اجر کې پټه ښځه چې کله هم د خپل ضرورت دپاره د خپل کور نه بهر وځي نو د خپلې پردې او د خلوص ځیب و زینت ډېر زیات خیال ساتي. په دې علاقه کې پخوانۍ لوبېدلې لوبې ولیبال، کرکټ، فوټبال، ګولي ډنډه، رسابازي، کتار، تاش، لوډو، کاڼي کړپ، سترګو پټوڼې، کبړ لوبې، ملا خرګۍ، باډي ټچ، چیندرو، تاپا، جمپ لوبې، ګیټۍ، نیبو، بربري لوبې، ټایرونو لوبې، اخسۍ، ډزو لوبې، د چوهان قوم د خوښې لوبه، هینډه او کړکې. کړکې د دې علاقې ثقافتي او یوه پخوانۍ لوبه ده. کړکې د وانډه مدد هغه زړه لوبه ده چې په دې کې د هر مشر او کشر ته ګډون حصه ورکولی شي. د وانډه مدد خلکو له لاسونو جوړ شوي دستکار څیزونه لال، وټۍ، کشیداکاري، تډۍ، واڼ او سکور. واڼ او سکور د وانډه مدد خلکو اکثر د زنانو دپاره د معیشت یو ښه سبب جوړ دی. واڼ او سکور د دې علاقې نه بهر ملکونو ته په ډېر زیات تعداد تجارت په شکل کې لیږلی شي. د دې خلکو د کروندو په ځمکو د باران فصلونه غنم، چڼې، ګواره، باجره، ساګ، هندواڼه او دې نه علاوه نور بوټي کجوره، آم، بیره، نیبوه، ابروت،
توت، مالټا او انار کرلی شي. په وانډه مدد کې د ټولو قومونو نه زیاته آبادي او اکثریت د مستخیل قوم لیدلی شي. مشران دا وایي چې د کوتیخیل قوم نه سیوا غونډ قومونه وانډه مدد ته وانډه شبازي نه راغلي دي چې په دې کې مستخیل، کوتیخیل، هیراخیل، شباسخیل، چوهان، کټخیل او نور تقریبا 22 قومونه آباد دي. اگر چې وانډه مدد د غیر مذهبو یهودیانو او عیسایانو نه پاکه علاقه ده، خو په کال 1930 کې څه کسانو ترمنځ د مذهبي اختلاف او د فرقه بندي تضاد پیدا شو چې په دې وجه باندې هرې فرقې وارثانو بیل بیل جماعتونه جوړ کړل. مجاهد شهیدو د وانډه مدد هغه پولیس بهادر او دلیر ځوان و چې د یوې چاودنې په وخت یې یو ځانمرګي له کلکه غېږه ورکړه او د نورو خلکو ژوند بچ کولو لپاره د پاکستان قرباني او جان نثاري دپاره مجاهد شهید خپل ژوند وقف کړی. مجاهد شهیدو د قبر په مزار نن هم وانډه مدد کې د پاکستان د اعزاز خازه بلنده ولاړه ده. رحمدین خان د وانډه مدد په باره کې وایي چې تعلیم او امن د قوم پرمختګ دپاره خاص ذریعې جوړېدلی شي او په وانډه مدد خلکو کې دا دواړه څیزونه جوت ښکارېږي. هغه وایي چې وانډه مدد په ډېر اسماعیل خان کې یو واحد داسې کلی دی چې هغه د جنګ جګړو، لانجو او بدماشیانو نه صاف کلی دی. هغه وایي چې وانډه مدد کې د امن غټ ثبوت دا دی چې د پاکستان ازادېدلو نه وروستو تر نن نیټه پورې وانډه مدد کې هیڅوک هم د قتل عمد مرتکب نه دی جوړ شوی. ډېره ضلع چې داسې ډسټرکټ چې داسې یو کلی نسته یا د پارپور تحصیل چې یا د هغه چې دا چې امن ده پچې او ډېر ښه خلک دي. داسې ما په خپلې زندګي دا 42 یا 43 سال چې داسې کلی د علاقې چې یا د هغه چې مانه ده کتلی چې دا چې امن ده او محبت خلک دي. تاریخدان ګلنواز خان د وانډه مدد په باره کې وایي چې امن د وانډه مدد اصل نشان او پیژندګلنه ده. هغه وایي چې وانډه مدد هر قسم سرکشو خلکو، قتل و غارت او جاهلیت نه لرې پروت دی، بلکې د دې سیمې هر سړی امن و امان قایمولو کوششونه برقرار ساتي. اگر چې وانډه مدد خلک د سرایکي ژبې او خلکو سره تړلي خلک دي، خو د دوی خلکو ژبه، رنګ، نسل، لباس، ثقافت، رسم و رواج او کلتور د یو ننګیالي پښتون خپل کړی ده. کیمرمین زمان الله، خبریال وجاهت الله پښتون، وجاهت ټي وي، وانډه مدد.